سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. طالب چارواکي خپله میرمنه له لوګر خوست ته په نظامي چورلکه کې وړې ده. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. له لوګر څخه سیمه ییزې سرچینې وایي د یوه طالب چارواکي له دغه ولایت څخه خوست ته خپله میرمنه نظامي چورلکه کې بوولې ده. د دغه طالب چارواکي هویت تر اوسه نه دی په ډاګه شوی، خو ظاهرا د برکي برک ولسوالۍ په شاه مزار کلي کې واده کړی او په دغه کلي کې د میرمنې تر مېلمستیا وروسته یې چورلکه ورپسې وروستې ده. د یاد کلي اوسېدونکي وایي په شاه مزار کلي کې د یوه سړي د طالب تر والکې وروسته خپله لور د 1,200,000 افغانیو په بدل کې طالب چارواکي ته په نکاح کړې ده. د کلي اوسېدونکي له خولې دغه طالب قومندان د طالبانو حقاني ګروپ غړی دی. هغه وایي د یوه چورلکې د چنګاښ پر 11 ماسپښین 22 دقیقې په شاه مزار کلي کې ښکته شوه. هغه وایي چې یو چورلکه د چنګاښ پر 11 ماسپښین 22 دقیقې په شاه مزار کلي کې ښکته شوه او دغه طالب چارواکی خپله میرمنه پکې خوست ته ولېږدوله. 800 په ورځپاڼې ته رسېدلي معلومات ښایي په دغه کس طالبانو لوړپوړي چارواکي او په کابل کې د حقاني ګروپ غړی دی. تر دې مخکې په خوله رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې دغه طالب قومندان په چورلکه کې خپله ناوې د پلار له کور د خسر کور ته بیولې ده. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.